در پوسی ټول اصحابان شلیدل چی وعقبا تصویر وان مصطفی پدیر افسوس د صحابیاتو د ژوند پلوشه. درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د صحابیاتو د ژوند د پلوشو و خپرونو ته. صدیق عمر عثمان علي حیدر یادوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د صحابیاتو د ژوند پلوشې. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته د څو صحابیاتو رضی الله عنهن په هکله معلومات درکړو چې په هغو کې لومړنۍ نوار بنت مالک رضی الله تعالی عنها ده. نوم نوار، د پلار نوم مالک، د لومړني خاوند نوم ثابت بن ضحاک چې د هغه نه دوه زامن درلودل، یو په نامه د زید او بل په نامه د یزید. بیا دویم خاوند کوي په نامه د عماره بن حزم او له هغه څخه هم یو زوی لري په نامه د مالک. نوار بنت مالک رضی الله عنها د مسجد نبوي ګاونډۍ وه. ابن سعد لیکي چې نوار د زید بن ثابت مور ویلي زما کور د مسجد نبوي ترڅنګ له اوږدو کورونو څخه یو کور و او تر څو چې نبوي مسجد جوړېده نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه به زما د کور پر سر باندې آذان کوه او بیا چې مسجد نبوي آباد شو بیا بلال د مسجد له پاسه آذان پیل که او آذان ته د مسجد په سر باندې یو څه هسک ځای جوړ شوی و. خو مخکې د دې چې مسجد نبوي جوړ شي حضرت بلال حبشي به د حضرت نوار بنت مالک رضی الله تعالی عنها د کور په سر باندې خوته هلته به د الله اکبر نارې پورته کولې. نو ښه دې ور په برخه شي چې کور یې د اسلام دپاره د خیر مناره ګرځېدلې او چې به بلال ورباندې آذان کوه نو ورڅخه به د اسلام پلوشې خپرېدلې او په آذان سره به خلک د خپل رب په حضور کې درېدل. نو بل به کوم ښه کور وي د نوار بنت مالک د کور نه او هغه د الله په لورې د خلکو بلل او په شپه ورځ 5 ځلې د الله په حضور کې درېدل او ذکر کول دي. او دا د چا د کور په سر کې ده؟ د حضرت نوار بنت مالک رضی الله تعالی عنها د کور په سر باندې. قدرمنو اوریدونکو نوار بنت مالک رضی الله تعالی عنها ته همدا بس دی چې زید بن ثابت په شان زوی یې زیږولی او دغه زوی د الهي پیغمبر په نس د وحی د کتابت د لوړ مقام خاوند ګرځېدلی او د امیر المؤمنین سیدنا ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې چې کله قرآن جمع کیږي هغه د قرآن د جمع کولو امین ګرځیږي. نو دا نوار بنت مالک لپاره بس دی چې داسې زوی یې زیږولی. ابن سعد لیکي چې نوار د زید بن ثابت مور ویلی دي ما پر کعبې باندې چې لا زید بن ثابت زما په نست و د وریښمینو شنه او زیړ او رنګینه څادرونه او د اعرابو اوبدل شوي او وړینې اوږدې ټوټې خوړولې او هغه مې پې ځوړندولې. پر زید بن ثابت باندې د الله او د هغه د رسول لویه مهرباني وه چې یو له هغو 4 کسانو څخه دی چې هغو قرآن جمع کړی او دا لوی اعزاز دی چې پلوشې تل روښانه او ځلیدونکي دي. او دا زید بن ثابت د چا زوی دی؟ دا د حضرت نوار بنت مالک رضی الله تعالی عنها زوی دی. زید ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دور کې د قرآن په جمع کولو شه. د بخاری په روایت
زید بن ثابت ویلی دی ما ته ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د یمامه د وژل شو په باب خبر ولیږه نو زه ورته راغلم نو وینم چې امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ابابکر صدیق سره موجود و نو ابابکر صدیق ما ته وویل زید بن ثابت وایي چې ابابکر صدیق ما ته ویلې چې عمر ما ته راغی او ویلې چې د یمامه په ورځ د سخت جنگ په سبب د قرآن ډیر قاریان او حافظان شهیدان شول نو ویره کیږي چې په ډیرو ځایونو کې قاریان ووژل شي او په دې توګه د قرآن ډیرې برخې له منځه لاړې شي نو زه دا وینم چې ته قرآن د جمع کولو امر وکړې زید بن ثابت وایي ما عمر ته ویلې ته څنګه یو کار کوې چې هغه الهي پیغمبر نه دی کړی نو عمر ویلې په الله سوګند دا کار یعنې د قرآن جمع کول ښه کار دی زید بن ثابت وایي نو عمر به ما ته مراجعه کوله تر هغه چې الله زما سینه دغه کار ته پرانستله او په دې کار چې څه عمر لیده ما هغه هم ولیده چې د قرآن جمع کولو مصلحت او ضرورت ډیر دی زید وایي بیا ابابکر صدیق ما ته ویلې ته یو ځوان عاقل سړی پر تا باندې څه تهمت نه کوو او تا الهي پیغمبر ته د وحی لیکل کوه نو ته د قرآن پلټنه وکړه او هغه جمع کړه نو زید بن ثابت څه وایي فوالله لو کلفوني نقل جبل من الجبال ما كان اسقل علی مما امرني به من جمع القرآن په الله سوګن که دوی د غرونو یو غر په انتقالولو مکلف کړی وی نو دا پر ما باندې د قرآن له جمع کولو دروند نه و زید وایي ما ویل څنګه یو کار کوي چې هغه الهي پیغمبر نه دی کړی نو عمر ویلې په الله سوګند هغه د خیر کار دی زید وویل نو ابوبکر ما ته مراجعه کوله تر هغه چې الله زما سینه پرانستله او دغه کار یعنې د قرآن جمع کولو ته چې هغه ته یې د ابوبکر او عمر سینه پرانستلې و حاضر شوم او ومې مانه زید بن ثابت وایي زه د قرآن په جمع کولو شوم قرآن مې د خرماو له څانګو او د سپینو تیږو له نازکو پارچو څخه واخیست تر دې چې د صورت توبې وروستۍ برخه مې یوازې د ابو خزیمه انصاري سره وموندله او هغه دا آیت دی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم خامخا په تحقیق تاسې ته یو پیغمبر راغلی چې په خپله له همدا تاسې څخه دی په تکلیف کې ستاسې لویدل پر هغه باندې ګران تمامیږي هغه ستاسې د رغېدنې هوسناک دی د مؤمنانو لپاره هغه خواخوږی او زړهسواندی دی اوس که دا خلک له تا څخه مخ اړوي نو ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زما لپاره الله کافي دی او له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته پر هماغه باندې ما توکل کړی او هغه د ستر عرش څښتن دی نو د قرآن صحیفې د ابابکر صدیق سره وي او چې کله ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې نړۍ نه سترګې پټې کړي نو صحیفې د عمر بن خطاب سره وي او د عمر بن خطاب نه وروسته د صحیفې د امیر المؤمنین عمر بن خطاب لور د محمد رسول الله میرمن حفصې بنت عمر سره وي نو مبارک دی وي زید ته دغه جلیل القدر او عام المنفعه عمل او خدمت چې کړی دی او په هغه کې خپل پوره صداقت او امانت ښودلی فنعم المنجب زید و نعمت المنجبة النوار رحمهم الله و افاظ علیهما من فضله زید ډیر ښه زیږول شوی او نوار ښه زیږونکی ده الله دې پر دواړو باندې خپل رحم او پر دواړو باندې د خپل فضل او کرم وکړي نو قدرمنو اوریدونکو دا زید بن ثابت دی چې قرآن کریم جمع کړی او د چا زوی دی د حضرت نوار بنت مالک رضی الله تعالی عنها زوی دی نو تاسو هم قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو خویندو راشئ د حضرت نوار بنت مالک رضی الله تعالی عنها دا مبارک سیرت واورئ او په خپل ژوند کې د هغې نه پوره ګټه پورته کړئ خپل زامن داسې وروزئ لکه څنګه چې حضرت نوار بنت مالک رضی الله تعالی عنها د خپل زوی روزلی و دویمه رباب بنت نعمان نوم یې رباب د پلار نوم نعمان بن امر قیس لومړنی خاوند زراره بن عمر او دویم خاوند معرور بن سخر او د دویم خاوند څخه یو زوی لري چې هغه په دویمه عقبه کې شرکت هم کړی چې هغه
برا بن معرور نومیږي. انصار چې کله د عقبې دویم بیعت ته لاړل نو کعب بن مالک وایي کله چې موږ د خپل قوم سره په دغه شپه خپلو ځایونو کې وو او بیا چې د شپې دریمه برخه تیره شوه موږ له خپلو ځایونو د وعدې له مخې چې له الهي پیغمبر سره مو کړې وه ووتلو او د پشکې په شان پټ پټ روان وو تر دې چې د عقبې تر څنګه په یو ناوکۍ کې سره غونډ شولو او شمیر مو او یا سړي او دوه ښځې وي چې په دې دوه ښځو کې یوه ام عمارې نصیبه وه او بله ام منیع رضی الله تعالی عنهما وي. نو الهي پیغمبر خبرې وکړې آیتونه یې ولوستل د الله په لورې بلنه ورکړه او اسلام منلو ته یې هڅونه وکړه او ویې ویلې ابایعکم علی ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءکم و ابناءکم زه تاسې سره بیعت کوم چې له کوم څیز څخه خپلې ښځې او خپل زامن منع کوئ ما هم منع کړئ. نو برا بن معرور چې د رباب بنت نعمان رضی الله تعالی عنها زوی دی هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له لاسه نیسي او ورته وایي نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. برا بن معرور وایي پر هغه ذات مو سوګند چې ته یې په حقه پیغمبر لیږلی تا به له هغه څیز څخه منع کوو چې له هغه څخه خپلې ښځې او زامن منع کوو. نو ای د الله رسوله موږ سره بیعت وکړه موږ د جنګونو خلک یو مشر له مشر څخه مو په میراث اخیستی دی. نو الهي پیغمبر ویلی اخرجوا الی منکم 12 نقیبا یکونون علی قومهم ما ته له خپلو منځو 12 تنه نقیبان وباسئ چې هر یو پر خپل قوم باندې رقیب اوسي. نو هغو خپل 12 تنه نقیبان وویستل چې 9 تنه خزرجیان او 3 تنه اوسیان ول. نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی انتم علی قومکم کفلاء ككفالة الحواریین لعیسی ابن مریم وانا کفیل علی قومی تاسې پر خپل قوم باندې کفیلان او سرپرستان زامنان یاست څنګه چې حواریین د عیسی بن مریم کفیلان ول او زه پر خپل قوم باندې کفیل یم. نو هغو ویل هو همداسې ده. بیا هغه چا چې د الهي پیغمبر پر لاس خپل لاس کیښود هغه برا بن معرور د حضرت رباب بنت نعمان رضی الله تعالی عنه زوی و. قدرمنو اوریدونکو د حضرت رباب بنت نعمان رضی الله تعالی عنها په هکله به نور هم واورو خو هغه د یوې دمې نه وروسته. ستا مدینه کې یاران ډېر معتبر یادوم صدیق عمر عثمان علي حیدر یادوم د مدینې انصار ګلان ځورېدل چې یا نستر پنهان مصطفی در پوسی ټول اصحابان شهیدل چې وعقبا تصویر وان مصطفی. قدرونه اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. حضرت کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ سره ملګري ول او د ملګرو ترڅنګ موږ سره حضرت برا بن معرور هم ول. مکې مکرمې ته روان شو تر څو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ووینو. نو چې کله موږ مکې مکرمې ته ورسېدلو د الهي پیغمبر په لټه کې شو او موږ هغه نه پیژنده ځکه موږ هغه نه و لیدلی. نو موږ د مکې د یو سړي سره مخامخ شو او له هغه څخه مو د الهي پیغمبر په باب پوښتنه وکړه. نو هغه ویلې آیا تاسې دواړه هغه پیژنئ؟ نو موږ ویلې هغه نه پیژنو. بیا یې ویلې آیا تاسې د هغه تره عباس بن عبدالمطلب پیژنئ؟ نو موږ ویلې هو هغه پیژنو ځکه هغه به همیشه موږ ته د یو تاجر په صفت مدینې ته راته. نو مکی سړي وویل نو تاسې چې ننوتلی نو هغه بل ناست سړی محمد رسول الله دی. نو بیا موږ مسجد ته ننوتلو نو مو کتل چې عباس او هغه دواړه سره ناست دي. نو موږ پر هغو باندې سلام واچوه. نو الهي پیغمبر عباس ته وویل هل تعرف هذین الرجلین یا ابا الفضل ای ابو الفضله آیا ته دغه دوه سړي پیژنې؟ عباس وویلې هو دواړه پیژنم. دا برا بن معرور د خپل قوم مشر دی او دا کعب بن مالک دی. کعب وایي پر الله سوګند زه د الهي پیغمبر دغه خبره چې ویلې وه الشاعر
یعنې چې کله عباس ویلې چې دا کعب دی نو رسول الله ویلې الشاعر نو دا خبره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم نه ویروم. نو چې کله کعب او برا بن معرور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مکې مکرمې کې ولیدل نو وروسته د دې نه انصار د خپلو نقیبانو سره مدینې منورې ته ستانه شول. نو هغوی په خپل هیواد او مدینه کې د اسلام په خپرولو او رسولو شول او برا د الهي پیغمبر د هجرت څخه یو میاشت مخکې د مرګ بلونکي ته لبیک ویل او له فنا کیدونکي دنیا څخه سترګې پټې شوې او الهي پیغمبر ته یې د یو څه وصیت کړی دی. بیا چې الهي پیغمبر مدینې ته مهاجر راغی نو الهي پیغمبر ته د برا د مړینې او د هغه د وصیت یادونه وشوه. نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه باندې ترحم وکړه او ورته دعا وکړه. بیا د هغه قبر ته ولاړه او ورباندې لمونځ ادا که. الله رب العزت دې پر رباب بنت نعمان رضی الله تعالی عنها او د هغې په زوی برا بنت معرور چې هغه د خپل قوم نقیب او مشر و او په ټولو انصارو باندې ورحمیږي او د جنت ښه نعمتونه دې ور په برخه کړي. درېیمه قدرمنو اوریدونکو ماویه مولات جوجیر. نوم یې ماویه د جوجیر بن ابي احاب تمیمی وینځه او حضرت خبیب بن عدی رضی الله تعالی عنه د هغه په کور کې بندي و او دا تر هغه چې د محرم میاشتې تیرې شي او بیا خبیب له کوره وویستل شي او په شهادت باندې ورسول شي. خبیب به د شپې تهجد لمونځ کوه او د قرآن تلاوت به کوه او وژل کېدل یې ځنډول شوي وه تر څو چې محرم میاشتې تیرې شي. ولې هغو ښځو چې د هغه تلاوت اوریده نو د هغوی زړونه ورباندې نرم شول او له ډېرې سوزه به هغوی په ژړا شولې. نو یو ځلې ماویې ورڅخه پوښتنه وکړه او ورته ویلې آیا تا ته څه حاجت شته ای خبیبه؟ خبیب وویلې زه 3 حاجته لرم او بل څه ته زما حاجت نشته او هغه دا چې پر ما خواږه وڅکې او بل هغه څه چې د بتانو په نامه ذبحه شوي وي هغه رانه کړې چې ویې خورم او بل کوم وخت چې دوی ما وژني ما ته خبر راکړې. نو ماویه وایي چې دا ټولې خبرې ما حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه سره ومنلې. بیا چې کله د محرم میاشتې تیرې شوې او د هغه د وژل کېدلو وخت شه نو ماویه ورته راغله او د وژل کېدلو خبرې خبیب ته ورکه او هغه د خپل وژل کېدلو څه پروا ونه کړه مګر دومره شوه چې خبیب له وژل کېدلو تر مخه ماویې څخه یو چاړه وغوښتله تر څو چې په هغې پاکۍ او چاړه باندې د خپل سر او سنت برابر کړي. ماویه وایي هغه پاکۍ او هغه چاړه ما حضرت خبیب ته ورکړه. نو په دغه وخت کې خبیب ته زما یو کوچنی زوی راغی او د هغه سره کیناست او هغه ورڅخه غافله وه یعنې څه پام یې ورته نه و. ماویه وایي چې کله ما د خپل کوچنی زوی ولیده چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه سره ناست دی او هغه یې په خپل زنګانه باندې کینولی نو ما خپل ځان سره وویلې تا څه وکړل؟ اوس به هغه په پاکۍ سره د ستا زوی ووژني او په دې سره به هغه خپل کسات واخلي. ماویه وایي چې ما خبیب ولیده چې هغه هلک په خپل زنګانه باندې کینولی او پاکۍ د هغه په لاس کې ده. نو زه وویرېدمه تر دې چې خبیب زما د ویرې نښې زما پر مخ ولیدلې. نو ما ویلې ای خبیبه ما چې تا ته پاکۍ درکړه نو ما د الله په امان په تا باندې باور کړی دی د دې دپاره مې نه ده درکړې چې ته به هغې سره زما زوی ووژنې. نو خبیب ویلې آیا ته ویرېږې چې زه به ستا زوی ووژنمه؟ زه د دې نه یم چې داسې کار وکړم ځکه زموږ په دین کې خیانت کول هیڅ روا نه دي. ماویه وایي ما خبیب ته وویلې چې خلک سبا تا وژني. بیا چې سبا ورځ شوه نو خلک راغلل او خبیب تنعیم ته یوړ څو هغه د حرم څخه د باندې ووژل شي. نو خبیب له خپل وژل کېدلو تر مخه خلکو ته وویل تاسې ما پرېږدئ چې زه 2 رکعته لمونځ وکړم. نو خلکو هغه پرېښود او بیا هغه 2 رکعته لمونځ وکړه او بیا یې حاضرو کسانو ته ویلې که تاسې دا ګمان ونه کړئ چې خبیب له مرګ څخه وویرېد نو ما به د خپل منځه ته ادامه ورکړې وی. مشرکین خبیب ته وایي چې ای خبیبه د ستا د ژوند آخرې شیبې دي آیا کم ارمان او کم آرزو لرې؟ خبیب ورته وایي هیڅ هیله او ارمان نه لرم یوازینی هیله مې دا ده چې هر طرف ته ګورم مشرکین ولاړ دي کم مسلمان نشته چې زما سلام محمد رسول الله ته ورسوي.
محدثین لیکي رسول الله په مدینه کې ناست دی او خبیب په مکې مکرمه کې محمد رسول الله ته د خبیب سلام حضرت جبرائیل رسوي نو محمد رسول الله وایي علیک السلام یا خبیب د سترګو نه اوښکې تویږي بیا مشرکین ورته وایي چې ای خبیبه ته د رسول الله په شان کې ګستاخي او سپکاوی وکړه تا به له مرګه خلاص کړو خبیب ورته وایي چې دا د خبیب یو تن دی د خبیب زر تنونه د محمد رسول الله نه او د هغه د دین نظار دي دا شیرونه وی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك فی اوصال شلو ممزعی او د دین وروسته مشرکین راځي حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه په شهادت رسوي خبیب په ولاړ لرګي کې تړل شوی و نو الهي پیغمبر یو تن ولیږ چې د هغه څخه رسۍ خلاصه او له دار څخه یې راښکته کړي څو وخت چې د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د غاړې نه رسۍ خلاصوي او هغه په ځمکه باندې راپریوځي چې په ځمکه باندې راپریوځي د هغه نه وروسته د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه مبارک جسد بیا څوک نه ویني چې هغه څه شه او کوم ځای ته لاړ د خبیب د وژلو منظر او صحنې د کتلو دپاره ډیر نارینه ښځې او کوچنیان وتلي ول او د هغو سره ماویه رضی الله عنها هم وتلې وه مګر د خبیب د شهادت منظر او صحنې پر ماویې باندې ډیر اغیزه وکړه او د هغې د اسلام د منلو سبب وګرځید او ویل والله ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لمؤسق في الحديد وما بمكة من ثمر وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا ماویه وایي پر الله باندې سوګند ما د خبیب په شان ښه بندي هیڅکله نه و لیدلی په الله سوګند ما یو ورځ ولید چې په لاس کې د انګورو شاخ او وښکی و او هغه ورڅخه خوراک کوه او هغه په اوسپنه کې تړل شوی و او مکه کې میوه نه وه نو بیا یې ویل دا یوه روزي وه چې الله خبیب ته وررسولې ده رحم الله خبیبا و ماویته وانزلهما منزل الابرار الله دې په هغو باندې رحم وکړي او الله دې جنت د هغو ځای وګرځوي په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوس یا پر امت مهربان ډېر یادونو دې مو د ځان قدر پر زمانه هېرولو دې مو یا پر امت مهربان ډېر یادونو دې مو د ځان قدر پر زمانه هېرولو دې مو د ګران بلال شکان سوزیدل بیلتون یزرو نکړل زخمیان مصطفی در پوسی ټول اصحابان جړېدل چې وعقبا تصویر وان مصطفی پډیر افسوس او پرمان جړېدل سوځلستا پیراک هجران مصطفی چې دې نصیب سو معراج ډېر دې سوالونه وکړل سوی اسمانو کې سراج مړ دې غمونه وکړل چې دې نصیب سو معراج ډېر دې سوالونه وکړل سوی اسمانو کې سراج مړ دې غمونه وکړل په مرحبا درته نبیان غږېدل ودې کړي راز د پاک سبحان مصطفی در پوسې ټول اصحابان جړېدل چې وعقبا تصویر وان مصطفی په ډېر افسوس او پرمان جړېدل
وزلستا پیراک هجران مصطفیٰ سمو شفیع پر میزان جڑم عزیز کریم گروان خدا او پریشان عبداللہ لی ذاکریم سمو شفیع پر میزان جڑم عزیز کریم گروان خدا او پریشان عبداللہ لی ذاکریم ستاسی پتو نبی پایان مکمل لتا قربان ایمان او زان مصطفیٰ در پوسی ټول اصحابان جړیدل چې وعقبا تصویر وان مصطفیٰ په ډېر افسوس او پرمان جړیدل سوځلستا پیراک هجران مصطفیٰ در پوسی ټول اصحابان جړیدل چې وعقبا تصویر وان مصطفیٰ په ډېر افسوس او پرمان جړیدل سوځلستا پیراک هجران مصطفیٰ د جمع کولو دروند نه و. زید وایي ما ویل څنګه یو کار کوي چې هغه الهي پیغمبر نه دی کړی؟ نو عمر ویلې په الله سوګند هغه د خیر کار دی. زید وویل نو ابوبکر ما ته مراجعه کوله تر هغه چې الله زما سینه پرانستله او دغه کار یعنی د قرآن جمع کولو ته چې هغه ته د ابوبکر او عمر سینه پرانستلې و حاضر شوم او ومیمانه. زید بن ثابت وایي زه د قرآن په جمع کولو شوم. قرآن مې د خرماو له څانګو او د سپینو تیږو له نازکو پارچو څخه واخیست تر دې چې د سورت توبې وروستۍ برخه مې یوازې د ابو خزیمه انصاري سره وموندله او هغه دا آیت دی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. خامخا په تحقیق تاسې ته یو پیغمبر راغلی چې پخپله له همدا تاسې څخه دی. په تکلیف کې ستاسې لویدل پر هغه باندې ګران تمامیږي. هغه ستاسې د رغېدنې هوسناک دی. د مؤمنانو لپاره هغه خواخوږی او زړه سواندی دی. اوس که دا خلک له تا څخه مخ اړوي نو ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زما لپاره الله کافي دی او له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته. پر هماغه باندې ما توکل کړی او هغه د ستر عرش څښتن دی. نو د قرآن صحیفې د ابابکر صدیق سره وې او چې کله ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې نړۍ نه سترګې پټې کړي نو صحیفې د عمر بن خطاب سره وې او د عمر بن خطاب نه وروسته د صحیفې د امیر المؤمنین عمر بن خطاب لور د محمد رسول الله میرمن حفصې بنت عمر سره وې. نو مبارک دی وي زید ته دغه جلیل القدر او عام المنفعه عمل او خدمت چې کړی دی او په هغه کې خپل پوره صداقت او امانت ښودلی. فنعم المنجب زید و نعمت المنجبة النوار رحمهم الله و افاظ علیهما من فضله. زید ډیر ښه زیږول شوی او نوار ښه زیږونکې ده. الله دې پر دواړو باندې خپل رحم او پر دواړو باندې د خپل فضل او کرم وکړي. نو قدرمنو اوریدونکو دا زید بن ثابت دی چې قرآن کریم جمع کړی او د چا زوی دی؟ د حضرت نوار بنت مالک رضی الله تعالی عنها زوی دی. نو تاسو هم قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو خویندو راشئ د حضرت نوار بنت مالک رضی الله تعالی عنها دا مبارک سیرت واورئ او په خپل ژوند کې د هغې نه پوره ګټه پورته کړئ. خپل زامن داسې وروزئ لکه څنګه چې حضرت نوار بنت مالک رضی الله تعالی عنها د خپل زوی روزلی و. دویمه رباب بنت نعمان نوم یې رباب د پلار نوم نعمان بن امر قیس. لومړنی خاوند زراره بن عمر او دویم خاوند معرور بن سخر
او د دویم خاوند څخه یو زوی لري چې هغه په دویمه عقبه کې شرکت حسنی پنهان مصطفی در پوسی ټول اصحابان شهیدل چې وعقبا تصویر وان مصطفی. قدرونه اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. حضرت کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ سره ملګري ول او د ملګرو ترڅنګ موږ سره حضرت برا بن معرور هم ول. مکې مکرمې ته روان شو تر څو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ووینو. نو چې کله موږ مکې مکرمې ته ورسېدلو د الهي پیغمبر په لټه کې شو او موږ هغه نه پیژنده ځکه موږ هغه نه و لیدلی. نو موږ د مکې د یو سړي سره مخامخ شو او له هغه څخه مو د الهي پیغمبر په باب پوښتنه وکړه. نو هغه ویلې آیا تاسې دواړه هغه پیژنئ؟ نو موږ ویلې هغه نه پیژنو. بیا یې ویلې آیا تاسې د هغه تره عباس بن عبدالمطلب پیژنئ؟ نو موږ ویلې هو هغه پیژنو ځکه هغه به همیشه موږ ته د یو تاجر په صفت مدینې ته راته. نو مکی سړي وویل نو تاسې چې ننوتلی نو هغه بل ناست سړی محمد رسول الله دی. نو بیا موږ مسجد ته ننوتلو نو مو کتل چې عباس او هغه دواړه سره ناست دي. نو موږ پر هغو باندې سلام واچوه. نو الهي پیغمبر عباس ته وویل هل تعرف هذین الرجلین یا ابوالفضل؟ ای ابوالفضله آیا ته دغه دوه سړي پیژنې؟ عباس وویل هو دواړه پیژنم. دا برا بن معرور د خپل قوم مشر دی او دا کعب بن مالک دی. کعب وایي پر الله سوګند زه د الهي پیغمبر دغه خبره چې ویلې وه الشاعر، یعنې چې کله عباس ویلې چې دا کعب دی نو رسول الله ویلې الشاعر، نو دا خبره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم نه ویروم. نو چې کله کعب او برا بن معرور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مکې مکرمې کې ولیدل نو وروسته د دې نه انصار د خپلو نقیبانو سره مدینې منورې ته ستانه شول. نو هغوی په خپل هیواد او مدینه کې د اسلام په خپرولو او رسولو شول او برا د الهي پیغمبر د هجرت څخه یو میاشت مخکې د مرګ بلونکي ته لبیک ویل او له فنا کیدونکي دنیا څخه سترګې پټې شوې او الهي پیغمبر ته یې د یو څه وصیت کړی دی. بیا چې الهي پیغمبر مدینې ته مهاجر راغی نو الهي پیغمبر ته د برا د مړینې او د هغه د وصیت یادونه وشوه. نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه باندې ترحم وکړه او ورته دعا وکړه. بیا د هغه قبر ته ولاړه او ورباندې لمونځ ادا که. الله رب العزت دې پر رباب بنت نعمان رضی الله تعالی عنها او د هغې په زوی برا بنت معرور چې هغه د خپل قوم نقیب او مشر و او په ټولو انصارو باندې ورحمیږي او د جنت ښه نعمتونه دې ور په برخه کړي. درېیمه قدرمنو اوریدونکو ماویه مولات جوجیر. نوم یې ماویه د جوجیر بن ابي ايهاب تمیمي وینځه او حضرت خبیب بن عدی رضی الله تعالی عنه د هغه په کور کې بندي و او دا تر هغه چې د محرم میاشتې تیرې شي او بیا خبیب در پوسی ټول اصحابان شهیدل چې وعقبا تصویر وان مصطفی په ډېر افسوس د صحابیاتو د ژوند پلوشې. درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د صحابیاتو د ژوند د پلوشو و خپرونو ته. صدیق عمر عثمان علي حیدر یادوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د صحابیاتو د ژوند پلوشې. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې به
تاسو ته د څو صحابیاتو رضی الله عنهن په هکله معلومات درکړو چې په هغو کې لومړنۍ نوار بنت مالک رضی الله تعالی عنها ده. نوم نوار، د پلار نوم مالک، د لومړني خاوند نوم ثابت بن ضحاک چې د هغه نه 2 زامن درلودل، یو په نامه د زید او بل په نامه د یزید. بیا دویم خاوند کوي په نامه د عماره بن حزم او له هغه څخه هم یو زوی لري په نامه د مالک. نوار بنت مالک رضی الله عنها د مسجد نبوي ګاونډۍ وه. ابن سعد لیکي چې نوار د زید بن ثابت مور ویلي زما کور د مسجد نبوي ترڅنګ له اوږدو کورونو څخه یو کور و او تر څو چې نبوي مسجد جوړېده نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه به زما د کور پر سر باندې آذان کوه او بیا چې مسجد نبوي آباد شو بیا بلال د مسجد له پاسه آذان پیل که او آذان ته د مسجد په سر باندې یو څه هسک ځای جوړ شوی و. خو مخکې د دې چې مسجد نبوي جوړ شي حضرت بلال حبشي به د حضرت نوار بنت مالک رضی الله تعالی عنها د کور په سر باندې خوته هلته به د الله اکبر نارې پورته کولې. نو ښه دې ور په برخه شي چې کور د اسلام دپاره د خیر مناره ګرځېدلې او چې به بلال ورباندې آذان کوه نو ورڅخه به د اسلام پلوشې خپرېدلې او په آذان سره به خلک د خپل رب په حضور کې درېدل. نو بل به کوم ښه کور وي د نوار بنت مالک د کور نه او هغه د الله په لورې د خلکو بلل او په شپه ورځ 5 ځلې د الله په حضور کې درېدل او ذکر کول دي. او دا د چا د کور په سر کې ده؟ د حضرت نوار بنت مالک رضی الله تعالی عنها د کور په سر باندې. قدرمنو اوریدونکو، نوار بنت مالک رضی الله تعالی عنها ته همدا بس دی چې زید بن ثابت په شان زوی یې زیږولی او دغه زوی د الهي پیغمبر په نس د وحی د کتابت د لوړ مقام خاوند ګرځېدلی او د امیر المؤمنین سیدنا ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې چې کله قرآن جمع کیږي هغه د قرآن د جمع کولو امین ګرځیږي. نو دا نوار بنت مالک لپاره بس دی چې داسې زوی یې زیږولی. ابن سعد لیکي چې نوار د زید بن ثابت مور ویلی دي ما پر کعبې باندې چې لا زید بن ثابت زما په نست و د وریښمینو شنه او زیړ او رنګینه څادرونه او د اعرابو اوبدل شوي او وړینې اوږدې ټوټې خوړولې او هغه مې پې ځوړندولې. پر زید بن ثابت باندې د الله او د هغه د رسول لویه مهرباني وه چې یو له هغو 4 کسانو څخه دی چې هغو قرآن جمع کړی او دا لوی اعزاز دی چې پلوشې تل روښانه او ځلیدونکي دي. او دا زید بن ثابت د چا زوی دی؟ دا د حضرت نوار بنت مالک رضی الله تعالی عنها زوی دی. زید د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دور کې د قرآن په جمع کولو شه. د بخاری په روایت زید بن ثابت ویلی دی ما ته ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د یمامه د وژل شو په باب خبر ولیږه. نو زه ورته راغلم نو وینم چې امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ابابکر صدیق سره موجود و. نو ابابکر صدیق ما ته وویل، زید بن ثابت وایي چې ابابکر صدیق ما ته ویلې چې عمر ما ته راغی او ویلې چې د یمامه په ورځ د سخت جنگ په سبب د قرآن ډیر قاریان او حافظان شهیدان شول. نو ویره کیږي چې په ډیرو ځایونو کې قاریان ووژل شي او په دې توګه د قرآن ډیرې برخې له منځه لاړې شي. نو زه دا وینم چې ته قرآن د جمع کولو امر وکړې. زید بن ثابت وایي ما عمر ته ویلې ته څنګه یو کار کوې چې هغه الهي پیغمبر نه دی کړی؟ نو عمر ویلې په الله سوګند دا کار یعنې د قرآن جمع کول ښه کار دی. زید بن ثابت وایي نو عمر به ما ته مراجعه کوله تر هغه چې الله زما سینه دغه کار ته پرانستله او په دې کار چې څه عمر لیده ما هغه هم ولیده چې د قرآن جمع کولو مصلحت او ضرورت ډیر دی. زید وایي بیا ابابکر صدیق ما ته ویلې ته یو ځوان عاقل سړی پر تا باندې څه تهمت نه کوو او تا الهي پیغمبر ته د وحی لیکل کوه نو ته د قرآن پلټنه وکړه او هغه جمع کړه. نو زید بن ثابت څه وایي؟ فوالله لو کلفوني نقل جبل من الجبال ما كان اسقل علی مما امرني به من جمع القرآن. په الله سوګن که دوی د غرونو یو غر په انتقالولو مکلف کړی وی نو دا پر ما باندې د قرآن لم کړی چې هغه
برا بن معرور نومیږي. انصار چې کله د عقبې دویم بیعت ته لاړل نو کعب بن مالک وایي کله چې موږ د خپل قوم سره په دغه شپه خپلو ځایونو کې وو او بیا چې د شپې دریمه برخه تیره شوه موږ له خپلو ځایونو د وعدې له مخې چې له الهي پیغمبر سره مو کړې وه ووتلو او د پشکې په شان پټ پټ روان وو تر دې چې د عقبې تر څنګه په یو ناوکۍ کې سره غونډ شولو او شمیر مو اویا سړي او 2 ښځې وي چې په دې 2 ښځو کې یوه ام عمارې نصیبه وه او بله ام منیع رضی الله تعالی عنهما وي. نو الهي پیغمبر خبرې وکړې آیتونه یې ولوستل د الله په لورې بلنه ورکړه او اسلام منلو ته یې هڅونه وکړه او ویې ویلې ابایعکم علی ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءکم و ابناءکم زه تاسې سره بیعت کوم چې له کوم څیز څخه خپلې ښځې او خپل زامن منع کوئ ما هم منع کړئ. نو برا بن معرور چې د رباب بنت نعمان رضی الله تعالی عنها زوی دی هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له لاسه نیسي او ورته وایي نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. برا بن معرور وایي پر هغه ذات مو سوګند چې ته په حقه پیغمبر لیږلی تا به له هغه څیز څخه منع کوو چې له هغه څخه خپلې ښځې او زامن منع کوو. نو ای د الله رسوله موږ سره بیعت وکړه موږ د جنګونو خلک یو مشر له مشر څخه مو په میراث اخیستی دی. نو الهي پیغمبر ویلې اخرجوا الی منکم 12 نقیبا یکونون علی قومهم ما ته له خپلو منځو 12 تنه نقیبان وباسئ چې هر یو پر خپل قوم باندې رقیب اوسي. نو هغو خپل 12 تنه نقیبان وویستل چې 9 تنه خزرجیان او 3 تنه اوسیان ول. نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلې انتم علی قومکم کفلاء ككفالة الحواریین لعیسی ابن مریم وانا کفیل علی قومی. تاسې پر خپل قوم باندې کفیلان او سرپرستان ضامنان یاست څنګه چې حواریین د عیسی بن مریم کفیلان ول او زه پر خپل قوم باندې کفیل یم. نو هغو ویل هو همداسې ده. بیا هغه چا چې د الهي پیغمبر پر لاس خپل لاس کیښود هغه برا بن معرور د حضرت رباب بنت نعمان رضی الله تعالی عنه زوی و. قدرمنو اوریدونکو د حضرت رباب بنت نعمان رضی الله تعالی عنها په هکله به نور واورو خو هغه د یوې دمې نه وروسته. ستا مدینه کې یاران ډېر معتبر یادوم صدیق عمر عثمان علي حیدر یادوم د مدینې انصار ګلان ځورېدل چې یا نستر